ظرفیت خازن چې زموږ په کار دی هغه موږ تاسې په اختیار کې نه لرو. مثال فرض وکړئ موږ تاسې ضرورت لرو 2 مایکروفاراده ظرفیت ته، زه لرم 5 شپږو 4 3 1 دا 2 بیخي وجود نه لري. نو د دې دپاره بیا موږ تاسې څه کار کوو؟ خازنونه بستهکاري کوو او د دې خازنونو د بستهکارۍ په نتیجه کې هغه ظرفیت چې زما په کار وي هغه ځینې جوړ کړم. یعنې په عملي توګه د خازنونو تړلو ته ضرورت پیدا کیږي. موږ تاسې خازن په داسې یو سمبول نور ښکاره کوو، دا رقم، دا سمبول چې تاسې په سرکټ کې ولیدئ مطلب به یې څه خازن. سرکټ دا لفظ به څه مطلب ورکوي؟ تړلې دوره. په سرکټ کې موږ تاسې هر هغه عنصر چې بستهکاري کوو بیا د هغه دپاره یو سمبول جوړوو چې خلک په پوه سي. دا 2 دانې موازي خطونه مساوي طول باندې دا سمبول به د څه شي دپاره وکاروو؟ د خازنونو لپاره. او دا سمبول بیا د څه شي دپاره کاروو؟ یوه اوږده لیکه یوه لنډه، دا به وي بیترۍ. منبع یعنې د انرژي منبع. بیا د انرژي منبعګانې 2 رقمه دي، یو دا دی چې موږ ته مستقیمه برېښنا راکوي، یو دا دی چې متناوبه برېښنا راکوي. متناوبه برېښنا موږ تاسې په دې څپرکي کې نه لرو، بیا په مقناطیس کې زه تاسې ته وایم چې هغه څه ډول دی. خو که داسې شکل مې رسم کوي یا یې معنا بیترۍ او یا هر هغه منبع چې موږ تاسې ته مستقیمه برېښنا راکوي، ډي سي کرنټ. او یا داسې یو سمبول هم بیا لرو کله چې متناوبه برېښنا راکوي، دا هم منبع ده، دا هم منبع. اما دا منبع څه شي ده؟ بیترۍ. دا منبع اے سی منبع ده، اے سی منبع. او اے سی منبعګانې څه وي؟ جنراتورونه وي. موږ تاسې اوس په سرکټونو کې داسې منبعګانې نه کاروو، یوازې مستقیمه والا. او داسې منکسر خط مو کولی دی، د دې څخه به مطلب څه وي؟ دا بیا مقاومت. اوس ګوري هر یو ځان ته خپل یو پیژندنه لري. دا مقاومتونه دي او د دې شناخت د مقاومت مقدار دی. دا بیتریګانې دي او د دوی پیژندنه چې دا څومره پوتنشل توپیر په سرکټ کې ورکوي. خازنونه د دوی بیا پیژندنه څه ده؟ څومره ظرفیت لري. یا داسې یو سمبول هم بیا موږ تاسې په اے سی سرکټونو کې بیا کاروو چې دا بیا د القا خاصیت لري، انډکټیویټي لري. په ال باندې ښکاره کوو او دا به څه وي؟ القا کوونکی یا انډکټور. دا دواړه اوس موږ تاسې نه لرو او دا شیان به تاسې په سرکټ کې وویني. د سرکټ څخه مطلب څه وي؟ تړلې دوره، مکمل تړلې دوره یي. د خازنونو د تړلو یا د اتصال مسله 2 ډوله خازنونه بستهکاري کولی سو. یو ډول ته یې وایو موازي بستهکاري یا موازي تړل. خازنونه څنګه وتړل سي هغه ته موږ تاسې موازي وایو. خازنونه چې هر ډول تاسې بستهکاري کوي هغوی یو معادل ظرفیت تاسې ته درکوي. یعنې د دې ټولو مجموعه یو ظرفیت ایجادیږي چې هغه ظرفیت ته بیا موږ تاسې څه لفظ کاروو؟ معادل ظرفیت. یعنې په حقیقت کې هلته به 3 یا 4 یا 5 خازنونه بسته سوي خو هغوی ټول یو مجموعي ظرفیت ایجادوي او هغه مجموعي ظرفیت موږ داسې تصور کوو چې دا ټول خازنونه دا په حقیقت کې یوه دانه خازن دی او دغه مقدار ظرفیت یې موږ ته راکړی. نو په تړلو کې تر ټولو مهمه مسله به دا وي چې معادل ظرفیت څنګه ترلاسه کوای سي. موازي تړل څه رقم ته دي؟ هر کله چې تاسې خازنونه داسې یو له بل سره بسته کړله چې 2 لوحې مو یو په بل کې تړلې وې، دې ته ویل کېږي موازي. څنګه؟ 2 لوحې مو یو له بل سره بسته کړي. تاسې توجه ورته کوئ. زه دلته یو حالت درته رسم کړم. مثال دا یو خازن دی په دې شکل، دا د دې یوه لوحه سوه، یو لین مو د دې څه راواخیسته، یو د دې څه. دلته یو بل خازن لرو، دا بیا بل خازن سو. د دې م یو لوحې څه یو لین راغی د بلې لوحې څخه. اوس مې دا دواړه داسې سره بسته کړه. دغه بستهکاري اوس تاسې وګورئ څه ډول ده. د دې یو لوحه د یو لوحې سره بسته ده او بله لوحه د بلې لوحې سره. دلته یو بل خازن لرو، د دې مو دا لوحه راواخیستله
د ټولو مو یوه لوحه په خپلو کې بسته کړې او بله لوحه مو هم بسته کړې. اوس نو چې هر څو دانې تاسې بسته کوئ دغه رقم بسته کارۍ ته څه ویل کېږي؟ موازي. د موازي څخه مطلب څه دی؟ یعنی د ټولو یوه لوحه په یوه لاین کې. اوس ګوري په دغه نقطه کې د دې څه یو لاین راغلی، د دې لوحې څه د دې لوحې څه د درو سرو یو لوحه په یوه لاین کې بسته سوې ده که نه؟ په دې نقطه کې تاسو وګورئ د دې څخه هم یو لاین راغی، د دې څه راغی، د دې څه راغلی، ټول دلته بسته سوي. نو هر کله چې دوې لوحې یو په بل کې سره بسته کوي دغه بسته کاري ته ویل کېږي موازي بسته کاري. دا موازي بسته کاري راغله. فعلا به زه تاسو ته همدومره 3 دانې په نظر کې ونیسم یا هر څو دانې چې وي. دا چې مو ټول سره بسته کړه بیا په آخر کې د دې انجامونه رااخلو. دا څنګه کوو؟ دلته یو بیټري ورته بسته کوئ. اوس دا خازنونه په خپلو کې څنګه بسته کاري سوي دي؟ موازي. بیا دوی د بیټري سره څنګه بسته سوي دي؟ موازي. د بیټري سره موازي بسته کاري څه رقم وي؟ چې د بیټري یو ترمینل راواخه د دوی په یوه لوحه کې بسته که د بیټري بل ترمینل راواخه د دوی په بله لوحه کې. تاسې اول دې ته وګورئ دغه د بیټري سره څنګه وصل سوی دی؟ یوه لوحه یې په یوه ترمینل کې، بله لوحه یې په بل ترمینل کې. نو موږ وایو دا بیټري موازي بسته دي. دا وګورئ د دې یوه لوحه د بیټري په یوه ترمینل کې، بله لوحه د بیټري په بل ترمینل کې. په همدې شکل ده. که دقیق نه یاست په پوه سوي تاسې دا مسلسل هم وګورئ. دوهم مسلسل تړل، موازي بسته کاري او مسلسل. مسلسل بیا څه رقم دی؟ ټول خازنونه په یوه لاین کې بسته کېږي او دوې لوحې یو په بل کې نه وي بسته. د منبع سره هم همدا رقم. تاسو وګورئ دا یو خازن دی، یو بل خازن، یو انجام یوه لوحه د ده د یوه لوحې سره بسته ده، بله لوحه بیا بیخي په بل خازن کې بسته سوې. تاسو د دې دواړو ترمنځ توپیر وینئ؟ مثال دا د منځ والا آیا دوې لوحې د هر خازن له دوو لوحو سره بسته دی؟ نه دی بسته. دا یوه لوحه د دې سره تړل سوی، د دې بیا دا لوحه د هغه سره تړل سوی، د دې یوه لوحه دلته ده، بله لوحه یې تر اوسه دغه ځای کې ده. زه دا راواخم دلته یې په یو بیټري کې وصل کوم. اوس تاسې وګورئ چې آیا دوی د بیټري سره موازي بسته سوی دی که نه؟ ما په بیټري کې موازي څنګه درته ویل؟ یوه لوحه د بیټري په یوه ترمینل کې وتړه، بله په بل کې. اوس دغه والا وګورئ د ده یوه لوحه د بیټري په یوه ترمینل کې ده، بله د بیټري په بل ترمینل کې نه ده، بله د بل خازن سره بسته سوې. دا وګورئ یوه لوحه هم د بیټري سره نه ده وصل، د دې بیا یوه لوحه د بیټري د یوه ترمینل سره او بله لوحه په دې ځای کې بسته سوې. اسانه یې داسې تشخیصولی شئ موازي څه رقم دي؟ ټول په یوه لاین کې راځي. مسلسل دا وګورئ دا یو لاین دی، په دغه یو لاین کې مې ټول بسته کړي. اما دا وګورئ په دغه یو لاین کې ټول نه دي بسته سوي. دا یو لاین دلته رالی، بل لاین دلته دی، بل لاین دلته دی، او دا ټول څنګه راغلي دي؟ په یوه لاین کې. هر یو ظرفیت لري. مثال زه دې ظرفیت ته ووایم C1، د دې ظرفیت ته C2، د دې ظرفیت ته C3 او همداسې یې ولرو. فرض وکړئ بیخي یو دانه دلته هم وجود ولري، د هغه ظرفیت ته څه وایم؟ CN. یعنې تاسو داسې تصور وکړئ چې موږ څو دانې خازنونه دلته بسته کړي؟ N دانې. په دې کې هم همداسې نه وي، N دانې خازنونه هم بسته کړي، د دې ظرفیت C1، د دې ظرفیت C2، د دې ظرفیت C3. او بیټریګانې خو نو یو توپیر د پوتنشل لري. د پوتنشل د توپیر څخه زموږ مطلب څه دی؟ هر کولم چارج ته دلتا وي انرژي ورکوي. د پوتنشل توپیر دلتا وي د دې دواړو لوحو ترمنځ د پوتنشل توپیر او واحد چارج ته د انرژي مقدار بیانوي. زموږ اصلي هدف په دواړو کې د معادل ظرفیت پیدا کول دي. او د معادل ظرفیت څخه به زموږ تاسې مطلب څه وي؟ د معادل ظرفیت څخه زموږ مطلب دا دی که چیرې دغه ټول ایسته کوي پر ځای یوه دانه خازن راولي، په دې سرکټ کې هیڅ توپیر نه رامنځته کېږي. مطلب دا یي سرکټ څخه ذهنیت واخیستی څه مطلب؟ تړلې دوره دغه موس یو سرکټ دی. په دواړو کې ځینې مشخصات دي، هغه ته تاسې دقت وکئ. په هر ډول بستهکارۍ کې یوازنی شی چې تاسو ته دایما په سوالو کې مشخص وي او تاسو په بلد یاست هغه به د دوی ظرفیتونه وي. دا تاسو ته درکول کېږي. ظرفیتونه او د منبع د پوتنشل توپیر دا تاسو ته درکول کېږي. پاته څه شی راځي؟ دغه اړیکې کې وګورئ د هر خازن دپاره
سی مساوي په څه شي دی کیو پر دلتا وی څه شي معلوم دی په هر خازن کې سی معلوم وي ګوري دغه دلتا وی چې اوس زه دلته تاسو ته لیکم دا د لوحو ترمنځ ده دغه دلتا ویګانې چې تاسو وینئ دا د بیټرۍ دي د بیټرۍ تلداوي د دوی د لوحو سره برابر دی که نه دا معلومه نه ده کیدای سي برابر وي کیدای سي نه وي خو په فورمول کې چې کومه دلتاوي تاسو وینئ دا کومه دلتاوي ده دا د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر ستاسو په تیر درس کې په یاد و چې په یو لوحه باندې مثبت چارج رالی په بل منفي نو په لوحو کې څه شي ایجاد سو ترمنځ یې د پوټنشل توپیر ایجادېدی چې د هر یو ظرفیت زه ولرم زه باید دا معلوم کړم چې په هر یوه څومره چارج راځي او د هر یو د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر څومره دی دا به په هر یوه کې تاسې یوه خبره د هر خازن دپاره زده کوئ یعنې سربیره پر دې چې معادل ظرفیت په هر یوه کې زده کوو یوه بله خبره به څنګه ورسره زده کوئ د ده په لوحو کې د پوټنشل توپیر څومره دی د ده په لوحو کې څومره دی د دې ده او د دې ده او په مسلسل کې د هر یوه بل په ده باندې څومره چارج ذخیره سوی په دې کې څومره چارج ذخیره سوی په دې کې او په هغه کې په هر یوه باندې څومره چارج ذخیره سوی نو په انفرادي توګه د هر یوه ذخیره شوی چارج او د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر او بله خبره د ټول سرکټ معادل ظرفیت معادل به دې ته وایي چې زه دا بیټرۍ د دې ځای څخه رایسته کړم د ټولو پر ځای که یوه دانه وصل کړم هغه یوه دانه د دوی معادل وي دا څنګه محاسبه کوو اول دې ته توجه وکړئ د سی یو خازن د څوکو ترمنځ د پوټنشل توپیر ته به زه څه ووایم دلتا وي یو او د ده د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر ته دلتا وي دوه د دې د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر ته دلتا وي درې او همداسې دا نو ډیر دي دا وجود لري ډیر دي او دا په دې شکل درته راغله په موازي بستهکارۍ کې د ټولو د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر مساوي وي یعنی مطلب د ټولو خازنونو د پوټنشل توپیرونه څه دي د لوحو ترمنځ برابر دي ښه خبره ده په موازي کې مو یوه مسله زده کړه که د دغه د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر 10 ولټ وي د ده به څو وي 10 د ده به څو وي 10 ټول 10 نو که ما په یو سرکټ کې یوه دانه درته مشخص کړئ چې د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر د سی درې د 15 ولټه دی د سی یو د تاسې پیدا کوي ته به ته وایې چې دا 15 ولټه دی او بل هم ښه خبر تاسې ته دا دی چې دا ټول یو له بل سره برابر دي او بیا ټول څنګه دي ټول برابر دي د منبع والا سره او دا خبره موږ اکثرا په یادو ساتو دا هم په سرکټونو کې په درد خوړل کیږي په موازي بستهکارۍ کې د پوټنشل توپیر دایما برابر راځي په موازي بستهکارۍ کې د پوټنشل توپیر څنګه مساوي متوجه سولئ نو اوس دوی ټول موازي بسته سوي که بیټرۍ 10 ولټ د ټولو د پوټنشل توپیرونه څو سو 10 ظرفیت خو یې تاسو ته په سوال کې درکړی بیټرۍ چې هر څومره د پوټنشل توپیر تاسو د هغوی د پوټنشل توپیر هر یوه ته په نظر کې ونیسئ په موازي بستهکارۍ کې دایما د پوټنشل توپیر څه راځي مساوي مثال بیټرۍ 10 ولټه ده زه غواړم دا 10 ولټه یوې وسیلې ته 10 ولټه ورسوم هغه وسیله باید د بیټرۍ سره څنګه وتړو موازي څنګه یو انجام یې د بیټرۍ د یو انجام سره وصل که بل انجام یې د بل انجام سره دا خبره په دې شکل ده اوس ووایاست ظرفیتونه چې معلوم وي دلتا وي په دومره اسانۍ ترلاسه کوي پر هر یوه ذخیره شوی چارج د دغه اړیکې څه راته وایاست پر هر یوه ذخیره شوی چارج آفرین دلتا وي خو نو تا ورته پیدا کړه او سی بیل هغه هم مشخص و اوس پر هر یو چې ذخیره شوی چارج پیدا کوي پر دې ذخیره شوی چارج سی یو دلتا وي یو دا یې پر ده باندې ذخیره شوی چارج کیو یو پر دې ذخیره شوی چارج سی دوه دلتا وي دوه ته د ده ظرفیت هم لرې او د ده د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر هم په دې اړیکې کې وري چې سی و دلتا وي ولري کیو ترلاسه کوای سي اسانۍ سره نو په انفرادي توګه د هر خازن مشخصات زموږ لاس ته راغله یو اسانه پوښتنې ته هم جواب ورکړي پر کم یو به ډېر چارج ذخیره سي دغه دی د دوو دانو دی ما په نمونې توګه درته ویلی هم دی په ده باندې څومره چارج راغلی کیو یو په ده څومره چارج راغلی کیو دوه اوس دا کیو یو څه دی سی یو دلتا وي یو کیو دوه څو دی سی دوه دلتا وي دوه دلتا وي دوه او دلتا وي یو خو برابر دي نو پر کم یو ډېر چارج راځي چې ظرفیت یې لوړ وي نو په موازي بستهکارۍ کې چارجونه مساوي نه ذخیره کیږي
یوازې د لوحو ترمنځ د پوټنشل توپیر څه راځي مساوي او چارج به په کم خازن تر ټولو زیات ذخیره سي د کم یو چې ظرفیت لوړ وي. ښه زه به دلته دغه مسله درته ولیکم. دا یوه خبره په موازي بستهکاري کې، دا یې بله خبره. او په موازي بستهکاري کې پر ټولو باندې چارجونه برابر نه راځي. زه د نمونې پایس 2 دانې درته انتخابوم. چارجونه برابر نه راځي، خو په کم یوه باندې به ډېر چارج ذخیره سي چې د کم یوه ظرفیت لوی و. فرض وکړئ د C1 ظرفیت لوی دی، نو پر ده باندې به چارج څنګه وي زیات ذخیره سوی وي. اوس خبره دا ده څنګه کولی شو چې په دې کې معادل ظرفیت ترلاسه کړو. معادل ظرفیت څنګه پیدا کوي؟ په موازي بستهکاري کې معادل ظرفیت د ټولو ظرفیتونو مجموعه ده او معادل ظرفیت ته زه یو نوم ورکوم CEQ. معادل ظرفیت C equivalent دا مساوي په څه شي درته راځي؟ د ټولو ظرفیتونو مجموعه. د ټولو ظرفیتونو مجموعه. دا یې درېیمه مسله او څلورمه. نور تاسو په موازي بستهکاري کې کوم ځانګړې مسله نه لرئ. اوس تاسو ماته ووایاست فرض وکړئ موږ یو مایکروفاراد ظرفیت خازن لرو، 2 مایکروفاراد هم لرو، 3 مایکروفاراد هم لرو، 4 هم لرو، خو زما په کار 15 دی او 15 په اختیار کې نه لرو او زه باید په سرکټ کې 15 مایکروفاراده بسته کړم. اوس څنګه کوئ؟ یو 4 موازي وتړه دا یې 15، 2 او 3 موازي وتړه دا یې 15. متوجه سولئ؟ په موازي بستهکاري کې معادل ظرفیت څنګه لاسته راځي؟ د ټولو مجموعه.